ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. هیله درو جوړ به رحیم اندیال مو د روغتیا په خپرونه کې هرکلی کوم. نن راسره په خپرونه کې متخصص ډاکتر صاحب عصمت الله څپاند راسره دی. دی به موږ ته په خپرونه کې د زړه پر ټکان وغږېږي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. ډاکتر صاحب په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست. اندیال صاحب مننه. په سر کې تاسو د ژمن تلویزیون مشرتابه ټولو کارکوونکو او محترمو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول د کامل صحت په لباس نغښتي وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د لومړۍ پوښتنې په ډول که لیدونکو ته د زړه ټکان د ناروغۍ په اړه لږ معلومات ورکړي، څه ډول ناروغي ده؟ اندیال صاحب، د زړه ټکان هر کله چې یو څوک، یو شخص، یو ناروغ د زړه ضربان په داخل د سینه کې په خپله احساس کړي، دې ته د زړه ټکان ویل کېږي. چون د زړه ټکان یوه ناروغي نه ده، بلکې په یو ناروغ کې د مختلفو ناروغیو له امله د ناروغ یوه ګیله ده چې د ټکان په ډول د مختلفو امراضو له امله دغه مشکل رامنځته کېږي. په لنډ ډول د زړه ټکان یوه ناروغي نه، بلکې د ناروغ یوه ګیله ده چې د مختلفو امراضو په پایله کې رامنځته کېږي. او کله چې ناروغ د زړه ضربان په خپله احساس کړي، نو دغه مشکل د زړه د ټکان په نوم سره یادېږي. په نارمل انسان کې، په یو سالم شخص کې چې ناروغۍ ونه لري، د زړه ضربان احساس کېدلی نشي. یو څوک، یو نارمل انسان هغه نشي کولی چې په نارمل حالاتو کې چې سالم وي د زړه ټکان احساس کړي. کله چې مختلف ناروغۍ پیدا کوي، ناروغه کېږي، بیا د زړه ټکان پیدا کوي او د زړه د ټکان احساس کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د زړه ټکان د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ مثلا کله چې یو څوک د زړه ټکان ولري، د څه شي له امله دی دغه د زړه د ټکان سره مخامخ شوی دی؟ اندیال صاحب، مختلف عوامل دي، مختلفې ناروغۍ دي چې د هغې په پایله کې د زړه ټکان په خلکو کې رامنځته کېږي. تر ټولو عمده ناروغي علت د زړه ناروغۍ دي. د زړه مختلفې ناروغۍ لکه د زړه د پمپ ضعیف کېدل چې د هارټ فیلر په نوم سره یادېږي، د زړه د برقي سیستم یا د کنډکټینګ سیستم مشکلات، او په هغې کې مختلف شکل ناروغۍ. دې څخه علاوه د زړه د اروا کوونکو رګونو بندښت، وقفوي بندښت، حملوي بندښت، کله چې د زړه عضلې ته د وینې جریان راکمیږي، د هغې په پایله کې هم دغه مشکل رامنځته کېږي. په دوهم قدم کې ځینې نور ناروغۍ دي چې په هغې کې د زړه ټکان رامنځته کېږي، لکه د سږو ناروغۍ. یو څوک چې، یو ناروغ چې د سږو مزمن امراض لري، لکه COPD او برانکیال اسما چې د نړۍ په سطحه د سینې د پیژندل شویو ناروغیو له جملې څخه دي، په دې کسانو کې دغه مشکل رامنځته کېږي. هغه څوک چې د سږو فشار لري، د سږو فشار یو داسې مشکل دی چې د توبرکلوز ناروغۍ په پایله کې هغه څوک چې د سږو زندني اوږدمهالي امراض لري رامنځته کېږي، او د سږو د فشار له امله بیا د وینې اکسیجن کمیږي او د زړه ټکان رامنځته کېږي. په دریم قدم کې مهمه ناروغي د وینې کمښت دی. د وینې کمښت هم د دې باعث کېږي چې د زړه د ټکان د رامنځته کېدو باعث شي. په څلورم قدم کې د تایراید غدې مشکلات چې د هایپر تایرایډیزم یا تایروټکسیکوسس په نوم سره یادېږي، او د دې له امله هم په ناروغانو کې د زړه ټکان تحسس کوي او رامنځته کېږي. بله مهمه برخه د اسبابو رواني امراض دي. انګزایټي دی، اضطراب دی، ژور خفګان دی، سټریس لاندې کېدل دي. یو څوک بېځایه ډار کوي، له وخت نه مخکې، له پېښې نه مخکې ډار کوي چې ورته انګزایټي ویل کېږي. یو څوک د ژور خفګان ښکار وي. په دې کسانو کې یو څوک بېځایه د رواني فشار لاندې راځي. په دې کسانو کې هم یو ناڅاپي د زړه ټکان رامنځته کېږي، او رواني امراض هم د ټکان عمده علت تشکیلوي. په 14 سرنه واقعاتو کې د ټکان علت معلوم نه دی، په دې معنی چې په 100 کې 14 کسان ناروغان چې د زړه ټکان لري،
په دوی کې د ټکان علت معلوم نه ده یا څرګند نه دی چې ولې رامنځته شوی دی یا ورته ایډیوپاتیک پلپیټیشن ویل کېږي یعنې په دې معنا چې د زړه ټکان ته د طب په اصطلاح کې پلپیټیشن یا راپیډ هارټ بیټینګ ویل کېږي دا هغه مهم اسباب دي چې په پایله کې د زړه ټکان په خلکو کې رامنځته کېږي او تاسوس کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. کله چې یو څوک د زړه ټکان ولري کوم ګیلې دی کوي ډاکټر ته یا په ده کې کومې نښې نښانې راښکاره کېږي چې موږ په دې پوه شو چې دغه شخص د زړه ټکان لري؟ ډېره ښه پوښتنه انډیا صاحب. کله چې د زړه د ټکان علت د زړه امراض وي، مثلا د زړه د پمپ ضعیفه کېدل چې دا یو اوږدمهالي مشکل دی، د ټکان ترڅنګ ناروغ د سابندۍ احساس هم کوي. کله چې ناروغ 10 قدمه ځي یا 20 قدمه ځي یا په پړۍ باندې خیږي نو ډېر زیات ستړی کېږي. دې ترڅنګ دغسې کسان د زړه بدوالي احساس کوي، د نازیا او د دلبدۍ احساس کوي. دې سره په څنګ کې کله چې ناروغ په کټ کې څملي د څملاستي په وضعیت کې هم ناروغ د زړه تنګوالي احساس کوي، زړه یې تنګېږي یا احسایه بندېږي. بل که چیرې دغه د زړه ټکان د تایراید غدې د ستونزو په اساس رامنځته شوي وي نو دغسې کسان زیات خولي کېږي، خپل وزن د لاسه ورکوي، زیاته ډوډۍ خوري، اشتها یې زیاتېږي او کله کله اسهال هم ورته پیدا کېږي او ورسره په څنګ کې د زړه ټکان هم لري. که چیرې د وینې د کمښت په پایله کې دغه د زړه ټکان رامنځته شوی وي نو د ناروغ د وینې هیموګلوبین مقدار لږ وي یا کم شوی وي. یعنې که چیرې په یو ناروغ کې د زړه مشکل موجود نه وي، د تایراید غدې مشکل موجود نه وي، د سږو تکلیفونه موجود نه وي، خو د وینې هیموګلوبین یا د سرو حجرو مقدار یې لږ شوی وي، دا په دې معنا چې په دې ناروغانو کې د زړه د ټکان علت د وینې کمښت دی. نو په هغوی کې بیا ناروغ د سستیا احساس کوي، کله چې کار کوي ژر ستړی کېږي، بل دا چې همیشه خولي کېږي او اشتها یې هم له منځه ځي او ورسره په څنګ کې د زړه ټکان هم احساسوي. هغه څوک چې د زړه ټکان یې د رواني امراضو له امله وي په دې کسانو کې بېځایه ویره، بېخوبي یا برعکس د خوب زیاتوالی، د وزن کموالی یا برعکس د وزن زیاتوالی رامنځته کېږي، اشتها یې له منځه ځي، د ژوند سره یې علاقه کمیږي، د ملګرو سره یې په فامیل کې دوی هلته نه کیني، غواړي چې همیشه یوازې وي، هلته خوشحاله وي. نو دا هغه مهمې نښې دي چې په رواني امراضو کې د ټکان ترمنځ په ناروغانو کې شتون لري او تاسوس کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. راځو بلې پوښتنې ته. که چېرته د زړه د ټکان تداوي ونه شي کومې نورې ناروغۍ د دې څخه رامنځته کېدای شي په دوهمي ډول سره کوم اختلاطات رامنځته کوي؟ ښه پوښتنه انډیا صاحب. که چیرې د زړه ټکان د زړه د امراضو له امله رامنځته شوی وي، مثلا یو چاته په حملوي ډول په میاشت کې یو ځل یا په هفته کې یو ځل یا په 2 میاشتو کې په کال کې څو ځله د کار پر وخت د زړه د سینې په چپه خوا کې د زړه په برخه کې د درد احساس پیدا کېږي یا درد ورته پیدا کېږي یا خولي کېږي او ورسره په څنګ کې په دې وخت کې د زړه ټکان هم پیدا شي او دوی دغه ستونزه بابیزه وګڼي، بې پروایي وکړي، نو خدای مکړه هغه لږ بندښت چې د زړه په رګونو کې شتون لري که همداسې پاتې شي، پر وخت همغه وخت کې علاج ونه شي، نو خدای مکړه د وخت په تېرېدو سره دغه زیاتېږي، بندښت زیاتېږي، د زړه حمله رامنځته کېږي او د زړه حمله بیا خدای مکړه د ناڅاپي مړینې باعث هم کېږي، د سډن کارډیک ډیت باعث هم کېږي چې دغه یو مهمه ستونزه ده چې د زړه په ناروغانو کې چې د ټکان علت یې د زړه د احروا کوونکو رګونو بندښت وي رامنځته کېږي. که چیرې یو څوک د تایراید غدې مشکل ولري او دغه د نورو نښو او ګیلو ترڅنګ د زړه ټکان هم په ناروغ کې موجود وي او دوی پر وخت د خپل ځان غم ونه خوري، نو دغه مشکل زیاتېږي، خدای مکړه د زړه د پمپ د ضعیف کېدو باعث کېږي او د زړه ټکان هم په داسې شکل بدلېږي چې بیا به د کنټروله وتلی وي. او که چیرې دغه مشکل د وینې د کمښت له امله وي او د وینې د کمښت درملنه پر وخت اجرا نشي ونه شي، نو د وینې د کمښت له امله
نورې ستونزې هم زیږېږي چې خدای مکړه د ناروغ ژوند له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. که چېرته یو څوک د زړه ټکان ونه لري او د دې لپاره چې په راتلونکي کې دوی د زړه د ټکان سره مخامخ نشي، کوم کارونه باید دوی ترسره کړي چې روغ پاتې شي؟ په داسې کسانو کې د وینې د لوړ فشار کنټرول، یا هغه څوک چې د زړه امراض لري، د زړه ناروغۍ لري او ټکان هم لري او ورسره په څنګ کې د شکر ناروغي هم ولري، ممکن د شکر جګوالی د ټکان د زیاتوالي باعث شي. نو په داسې کسانو کې د وینې د فشار کنټرول، د وینې د ګلوکوز او شکر کنټرول هغه څه دي چې د ټکان په راکمولو کې رول لري. که چیرې په یو چا کې د نامعلوم علت له امله د زړه ټکان په کور کې پیدا کېږي، د شپې مهال پیدا کېږي، په خاطر چې دغه ټکان یې ښه شي، نو دوی باید په خپل مخ باندې یخې اوبه وشیندي. یخې اوبه هغه څه دي چې د لثم یا د وګس عصب تحریک باعث کېږي او د وګس عصب تحریک د زړه د حرکاتو د کمښت باعث کېږي او ټکان هم ورسره کمېږي. که چیرې په یخو اوبو سره دغه مشکل حل نه شو، نو لومړی دی د غاړې ښۍ خوا 20 ثانیې مساج کړي، 20 ثانیې یا 15 ثانیې، او بیا دې په ورپسې توګه که ټکان ښه نه شو 20 ثانیې یا 15 ثانیې د غاړې چپه خوا 15 ثانیې مساج کړي، چې په دې سره هم د واګس لثم عصب الیاف یا ترونه تحریک کېږي او د زړه د ټکان د کنټرول او له منځه تلو باعث کېږي. که خدای مکړه دې مانورو سره د زړه ټکان له منځه لاړ نه، نو بیا باید ناروغ روغتون ته ورسول شي تر څو هلته یې د زړه معاینات اجرا شي او د ټکان علت معلوم شي او د هغې درملنه پر وخت صورت ونیسي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ما پوښتنه په دې ډول وه چې مثلا څنګه کولی شو ځانونه له دې ناروغۍ څخه یا د زړه د ټکان څخه وساتو او مهم معلومات ته د دې په اړه ورکړل چې څرنګه موږ د زړه ټکان کنټرول کولی شو کله چې په یو شا کې وي. بېرته راځم خپلې پوښتنې ته، مثلا څنګه کولی شو ځانونه له دې ناروغۍ څخه وساتو تر څو موږ پرې اخته نه شو؟ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره داسې خاص کوم تدابیر وجود نه لري، یعنې په دې معنی چې د زړه ټکان په هر چا کې رامنځته کېدلی شي. یو څوک د رواني فشار لاندې راځي، پکې ټکان پیدا کېږي. د رواني امراضو کنټرول د ټکان د کنټرول باعث کېږي. د زړه د امراضو پر وخت علاج د ټکان د علاج باعث کېږي. د تایراید غدې د وینې د کمښت، د سږو د امراضو پر وخت تشخیص او درملنه دا د زړه د ټکان د پر وخت علاج او کنټرول باعث کېږي. ټول هغه موارد دي چې د ټکان په مخنیوي کې او د هغې په کنټرول کې لازم رول لوبوي، خو په ځانګړې توګه د دې مشکل د مخنیوي لپاره د مخنیوي په پار داسې کوم خاص تدابیر له وخت نه وړاندې وجود نه لري، شتون نه لري. ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنې په ډول، کله چې یو څوک د زړه د ټکان ناروغي ولري، څه ډول موږ د هغې مکمل علاج کولی شو تر څو دی پرې ښه روغ شي، مکمل ډول روغ شي دغه ناروغۍ څخه؟ اندیال صاحب، هر کله چې د زړه ټکان د کومې ناروغۍ له امله رامنځته شوی وي، د همغه مشکل او ناروغۍ درملنه د ټکان د درملنې باعث کېږي. موږ وړاندې یادونه وکړه چې د زړه ټکان یوه ناروغي نه ده، بلکې د مختلفو ناروغیو له امله رامنځته کېدونکي په ناروغ کې د ناروغ یوه ګیله ده چې ناروغ وایي زما زړه ټکان کوي، په خپل د زړه ضربان احساسوي. نو د هر علت له امله چې دغه مشکل، دغه ګیله او ټکان رامنځته شوی وي، د هغې علاج د ټکان د علاج باعث کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په وروستیو کې څه پیغام لرئ زموږ لیدونکو ته؟ دوی باید کوم کارونه ترسره کړي تر څو صحتمند او روغ پاتې شي؟ تر ټولو ښه صحت د زړه صحت دی چې که چیرې زړه سالم وي نو ټول بدن سالم وي. د زړه د سلامتیا په خاطر د تازه سبزیو، میوه‌جاتو استعمال، د غوښو او د غوړیو د خوراک څخه پرهیز کول یا د هغوی لږ استعمال،
منظم سپورت کول په دې معنا چې هره ورځ یا په اونۍ کې 3 ورځې د نیم ساعت لپاره منډه وهل یا تیز قدم وهل، هر ډول سپورت چې وي د هغې اجرا کول، د سګرټو څخه په کلکه ډډه کول، د نسوارو او تمباکو له استعمال څخه ډډه کول. دا ټول هغه مهم موارد دي چې د زړه په روغتیا کې مهم رول لوبوي او د زړه روغتیا د ټول بدن روغتیا ده. دې ترڅنګ د شکر ناروغانو کې د شکر منظم کنټرول، د وینې د لوړ فشار کنټرول او د نورو ټولو امراضو پر وخت تشخیص او درملنه هغه څه دي چې زموږ د ژوند د مودې په اوږدولو کې او زموږ د صحت د روغتیا په دوام کې مهم رول لوبوي. دې ترڅنګ ټولو هغو ناروغانو ته چې په کورونو کې دي او یا په روغتونونو کې دي، په ځانګړې توګه د کوویډ-19 له وبا څخه ځورېږي، دوی ته د خدای تعالی له پاک دربار څخه د کامل او عاجل صحت غوښتونکی یم. ډاکټر صاحب چې لیدونکو ته مو ګټورې مشورې او د زړه د ټکان په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل. کور مو ودان. تاسو نه مننه دیال صاحب چې موږ ته مو موقع راکړه، موږ ته مو وخت راکړ تر څو خپلې روغتیایي سپارښتنې د خپل شریف ولس په خدمت کې وړاندې کړو. مننه. کور مو ودان. ډېره مننه لیدونکو چې تر اوسه راسره وئ. د خپرونې وخت مو پای ته رسېږي. د خپل صحت ډېر ډېر خیال ساتئ.